Sanavlada د میرانشاه تاجر برادری چیرمن یو میږه سه ورفرنس کمرسینا کړی دی او میږه نن دته میسج ورکوي د ټول خلک ته چې میږه د کندرونه یو نیمه ربري پیرو غلي دي او دای کله وی چې ویریفیکیشن وکړي کله وی چې پلانای وکړي کله وی چې پلانای وکړي ډېر میږه منډه تراپه ولاګول خو میشته پیسې د مسلې حل شینه کچره میشته د 15 تاریخ د درمه ورځې پره میشته چک شریش ولو خو صحیح ولا کا چک شری نشولو د درم ورځ باندې ټول د کندور د په مشترکه باندې کمیټه او د کندور یا په مشترکه د پیسې لا وګړه چې میشته سوې د مین روټ چې کیم د داوی باندې پولی بای کارت به یا کی او داسې ورې د بار چې کیم مین تور لو شوی د دی د داوی یا کوي کدای شي میش د احتجاج باندې ته پېښور ته او چې سمره تجار دي او چې سمره په پاکستان شي دي او میشته په ټوله په دمن د ځاخ کې چې میشته زیاتای شي او ظلم شي میشته د پیسې ورسوي پیسې خو میشته نه رسوي میشته د ګیلاد دی وکړه دا ګیلاد میشته روټ د چک ته برابر دی چې میشته د چک ملاو شي میشته را ډي سي مذاکرات وکړلو چې تاسو میشته دوه هفته ټیم روکای وي واب تاسو به تاسو ته میشته د چغاله ری لیست پر ری په بل تاسو به ته میشته چک درګاوي میشته ورانولې جرګه دا په یو قانون شانشته نه په یو وره وایشته چې میشته جرګه ته ورانولې د کسونر ولا ډلا چې دا یو د کسونو دا نه بوسه جیل ته نه بوسه حالان کې پیسې امیر دي دای خو نه روکای پیسې امیر دي په دغه سونر وسل د میر د کندوري جیل ته په نه بوسلو جرګه نه کړه د نن طریقه پر میشتره جرګه ته دوه ورځې ورغلي کله چې په 7 ډیو شته کله دایرو ولا سړی ته دا میش دا نه پېږي چې دای د میشتره جرګه نشي پیسې ملاوي نه ملاوي حالان کې مشو مطمئن کا دوه ورځې ټیم در پړای دا نه دوه هفته په دوه هفته شمیشته چې ملاوي کنه ملاوي کا سونی ونی ولا نن طریقه پر جرګه نه کو کچره دی پیرا ورځې پره 15 تاریخ پره میشته پیسې ملاو نشول چک شری نشولو میش به د مین روډ باندې دا نه چې کیما مال ته د په تابه باندې شریکوي 15 تاریخ پر د خپل پیسې روکو نه کو ټول د کندور وی ارسي مین روډ باندې او روډ به هغه وخت پر باندې چې میشته پر مسله حل شوی نه وي دا ټول خلک به راځي چې سکه مذاکرات کړی شي سکه منستای کړی شي چې خبره مانی په کوم ځای باندې میش مسله حل کړي ایمون شروالي خان دا د تفصیل قبيله سره تعلق لرم ډیره د افسوس خبره ده چې میږه تحصیل د میرانشاه ته لوټ شي میږه موجوده ډي سي چې میږه ته چې میږه سره مذاکرات وکړه پریشانی قرضې در باندې بیمارون مې دي پیسې مې رغلي دي دا پیسې میشته دا چکینا شریکه خو میشته کله ووایي چې خیبر بینک اکاونټ کلوز کوي بیا میږه ډېره زیاته تسلي وشي په خیبر په بینک اکاونټ په کلوزولو باندې تقریبا 50 لکه روپۍ دا میږ د غریب خلک نه لوړل چې میږو دا وویل چې نه به چاته رشوت ورکوي نه به چاته روپۍ ورکوي تاسو ته به د خیبر بینک په اکاونټ باندې تاسو ته خپل چیکې روپۍ درځري خو صرف میږ مصروف کړي نقصاني کړي دا غریب خلک په دې غریب ورشه نن یاد مو بازار رنگ پرتا به کاروبار پرتا بچون به تعلیم شول قرضاوړي خوستي بیمارونه پښېدي چې موجوده د اطمنځای نو ته اطمنځای په نوستي سه میږه ته چې میږ سول ورته وکړو چې اطمنځای تماس وکړو د تماس وکړو چې بکین نه میږ مازه براوه میږ د چکینه شریکا خدای دې پر میږ سول درته کی پیسې روغلي دي په نن طریقه پر میږ ایسه تسلی نشتا دته میږ مجبوری چې ته د میږ خپل حقوق ورونه کې نه 15 تاریخ پر میږ دا ټیم دا 15 تاریخ نه بعد اورا میږ مجبوری چې میږ بازورینا روډینا باند کی خود خپل به وسید لو سوي باند کی تب مهرباني وکړي د میږ د خپل حقوق میږ ته خپل ورا سوا میږ گورنر ته دا اپیل کی چیف سیکریټری ته دا اپیل کی او وزیر اعلی ته دا اپیل کی چې مو ته سړی وزیرستان ته مار راځه چا د وزیرستان پر رواج نه پېږي ا د وزیرستان همدردی نه پېږي ا د وزیرستان په تکلیف نه پېږي دا سړی میسته برکت نه لري دا ډي سي دا څنګه میږي دا منظور اپریدي مینه لره کا چې لره نه کې میله ان شاء الله الرحمن دبر فور به میږي دا ترانزیت روډ به د په بایکاټ سے میږي دا باندې او د نن نه بعد دا اعلان دا د ووټ بایکاټ اعلان به ادا د پولیو بایکاټ اعلان ماده تاجر برادری او د روډ بندول اعلان ماده چې 15 تاریخ باندې درم ور دردرینی خلک امیر دا اپیل کړای دا چې خلکا سبزی مبزی میوه تکي تشوی میشته ګوره تکلیف وته لیدلای دا چې ورنات نار تو دلتان تباہ او برباد ترتا دا هغه چې کیوه کنه انداز پر چې کیوه کنه چې بیا دا میشته ګیلا نه کوي چې میرو اته دي خراب شوای او مې وا خراب شوای او افغانستان کډای ویلوړ دا یا پاکستان کډای ویلوړ دا
دا کیسه بالکل یا ملي چا نه مني ورینه مې د خبره نه راغی او اورو چې و نه اورو سبو ګلا به د ځنه نه کوي میش نه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منوم حاجی حیدر علی د باندې سره تعلق لري و میش نن پکما جاندا په تیر شي کې د میش سپیشل کولنا ستړي استعمالېږي چې موږ حاله دروازه ټاکولې نن چې میش په خپل لوز باندې پیسې وروړلې دا موجوده انتظامیان نه په نوستا د نن سبو ټال مټول روکای پیسې نه روکای. زه د میش د میرم شاه چې سامره مشورون دي دغه تا درخواست واپیل کوو د مو د پانی چې سامره مشورون تورانی صاحب نه اوسه د کام نه کام راسا دغه تازه اپیل کوو چې تو سره 750 دکاندار نه د باندې نان لوکل دا خاندانی نه دي په دا خاندانه باندې زه پانی مشورون ته اپیل کوم چې په دا خاندانه باندې وځاورې شي چې دغه میرم شاه سره ته مو تړیندا چې مو ته ملاوي چې ته ملاوي چې ته ملاوي چې مو ته ملاوي شي اې دینه بعد چې مو یو مشره په دا کیسه خې نه بیسي نو ځاګ دا وکړو چې د مو عوام ته چې سامره دا لوکل نان لوکل چې ته خپل حق په دا هفته شنن نه ملاوي شي دا ملاو نشو په 15 تاریخ باندې ان شاء الله ادریم پورې ضرور باندې